یو نفر راځئ چوک ته رواني راځئ چوک ای کاکا دی خواته راشه کاکا اخوانه توشه ای کاکا جانه چوک ته ځې په چوکۍ کې کښېنه خوا توشه راځه وروره چوک ته نه ځم ستړی شوی یم دغلته لږ دمه جوړوم نور بیرته ځم یاره ای وروره دا خو سرک دی که نه دلته ټایل لاندې نشي پخه دی وروره زما د رشقي هغه لیډر یم ختمې دي هغه ګیربکس ورته وایي څه هغه هم ختم ده بیخي اتومات ګوره داسې نه چې په پخه دې جګ شي وروره په ما به تاوان شي زه وروره زه تمام وره چې سړک کې تاسې ولاړه هېڅ خبره هم نشته چې یو 2 دقیقې ممکن شي بیا هر رقمانې باندې ویم تر ماښامه پورې کښېنه چوک وای یو کس مې د خدای نه غوښتو 2 کسه راغی راځئ کښېنئ راځئ زر راځئ چې ځو راځئ کښېنئ اخ وای خپه مې ماته شوه وای دا تاوان یې زه تاسو نه اخلم موږ نه تاوان اخلي زما د خپه ماته کې تاوان یې راکړه زه تاوان تا نه اخلم څنګه غلی وغږېږه که نه خبرې وکړه تاوان یې راکړه زما د خپې تاوان استاده راشه سیتامه کې زموږ مریضان دي شبله تا ته یم ورورې راځه که نه ای استاده ته دلته راشه زموږ فیصله وکړه زما خپه یې ماته کړې تاوان اوس نه راکوي ته استاد یو که دی دی استاز ده ښه زموږ هلته مریضان هم دي ښه خیر د څنګه چل ده وروره تا ته مې خبرې وکړه تا څه رقم حساب دی والکه دا څه حساب ده دا خو خبرې نه کوي د کله نه چې زما پښه یې ماته کړې اوس خبرې نه کوي و استاده خبرې وکړه اخر خبرې ولې نه کوې پښه دې ورته ماته کړې خو تاوان یې ورکړه که نه تا ته ویمه خبرې وکړه او خدای دا څه رقم سړی دی وروره ګونګۍ نه ده ګونګۍ بابا او دا ګونګۍ دا ګونګۍ نه ده نو ته څه پوه چې ته ګونګۍ نه ده یو څو دقیقې مخکې هم خبرې کولې زه دلته ناست وم چې راغی راته ویلې د چې نه پاسه چې زما د رشقې هم بریک هم کار نه کوي او بریکونه هم کار نه کوي چې ستا په پښه چک نشي ښه دا خبره ده بیا خو په شل کتاب ملامت دی خوشي که زه لاړ شه دا ما څه وکړو